زلمی خلیزاد یو ځل بیا غږ کړی چې ښکیل اړخونه باید د سولې له رامنځته سوي فرصت څخه سالمه استفاده وکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد کابل ته راغلی او د مصالحې شورا له مشر ډاکټر عبدالله سره یې تر لیدنې وروسته خبریالانو سره خبرو کې ویلي چې ښکیل اړخونه باید په افغانستان کې د سولې له رامنځته سوي فرصت څخه سالمه استفاده وکړي. د مصالحې شورا ویاند فرید خوازون رسنیو ته ویلي چې خلیزاد نن په کابل کې د ډاکټر عبدالله په ګډون له یو شمېر سیاسي څېرو سره لیدلي او د افغان سولې د روان بهیر او په ترکیه کې د جوړېدونکې ناستې په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د خوازون په خبره خلیزاد ډاکټر عبدالله ته ډاډ ورکړی چې امریکا به په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو او د یوې تلپاتې سولې تر راتلو پورې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. دغه راز په دې لیدنه کې خلیزاد ټینګار کړی چې د کابل حکومت پلاوی باید د ترکیې ناستې ته له یوې واحدې طرحې سره لاړ شي ځکه په خبره دا د نړیوالو غوښتنه ده. باید وویل شي چې خلیزاد داسې مهال د کابل حکومت پلاوی د استانبول په غونډه کې د ګډون لپاره د یوې واحدې طرحې سره تللو ته هڅوي چې ویل کېږي تر اوسه کابل حکومت او سیاسي ګوندونه د یوې واحدې طرحې په جوړولو نه دي توانېدلي.